د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب صالح. لوستونکي مرسل احمدزی. د مور غېږه. په قادسیې درې کې د څپاند او بهاند سیند په څنګ کې دوه کوچنۍ ویالې سره یو ځای شوې او داسې په خبرو پیل وکړ. لومړی ویالې وویل: وایه کنه ملګرې، سفر دې څنګه و؟ ملګرې ځواب ورکړ: خورې، زما سفر خو په ډېره خرابه لاره و. د ژرندې پل مات شوی و. هغه بوډا ژرندګړی هم چې تر مزله وروسته به یې زما مخه د خپلو کروندو پر لور اړوله، پخوا له دې نړۍ څخه تللی و. ما لکه د لمر وهلې او ځپلې مچۍ لاسو پښې وهلې او له خټو ځنې مې ځان رایستی دی. خو ته ووایه، ستا لار څنګه وه؟ هغې ورته وویل: زما لاره بیخي بل راز وه. زه له دنګو غرونو ځنې په نڅا او نازو ادا د ښکلو ګلونو د پستو وږمو په بدرګه راغلم. نرو او ښځو د سپینو زرو په جامونو کې زما یخې او خوږې اوبه څښلې. کوچنیو ماشومانو خپلې پستې ګلابي پاپۍ زما په اوبو کې وهلې. زما دواړه خواوې خنداګانو نیولې او په سندرو زه راغلی یم. خو له بده مرغه ستا لاره په زړه پورې نه وه. درومئ، هله ژر مخکې ځئ. سیند پرې غږ کړ: مخکې ځئ، غلي شئ، خبرې مه کوئ. راځئ چې یو ځای د سمندر پر لور ځو. راځئ، زما په غېږ کې به خپل ټول ځور او کړاو هیر کړئ. د خوښۍ او غم کیسې به په خپله ورکې شي. راځئ، د سمندر په غېږه کې د خپلې خوږې مور په توده غېږه کې به ټول درد او خفګان سره هیر کړو. تعبیر: یو چا یو خوب ولیده. کله چې سترګې وغړېدې او ویښ شو، نو موبر ته ورغی او د خپل خوب تعبیر یې ترې وپوښته. موبر ورته وویل: زه تا ته د هغه خوب تعبیر ویلی شم چې ته یې په ویښه وګورې، ځکه هغه خوب چې ته یې د ویده کېدو پر مهال ګورې، نه خو زما له عقل سره کوم تړاو لري او ستا له تخیل سره. ارزښتناکه مرغلره. یوه سیپۍ بلې ته وویل: زه ډېره ناکراره یم، هیڅ آرام نه لرم، سر نه تر پښو په عذاب کې یم. بلې ورته په غرور وویل: زه خو ډېره کراره یم، هیڅ ستونزه نه لرم، خوښه او روغه یم. په دې ځای کې یو چینجي د دوی خبرې اورېدې. دوی دواړه چې غلي شوې، هغه ورته وویل: هو، ته بیخي روغه جوړه یې، خو کومه ناکراري چې ستا ملګري احساسوي، هغه یوه ارزښتناکه مرغلره ده. د څپو سندره. زما محبوب ساحل دی او زه یې محبوبه یم. موږ دواړه کله کله مینه یو ځای کوي، خو بیا سپوږمۍ غمازي کوي او سره بیلوي مو. زه په منډه ورغاړې وځم او بیرته ترې جلا کېږم او په غمجنه لهجه یو بل ته خدای په امان ووایو. زه له پراخ نیلي افق نه جلا کېږم، ساحل ته ځم او د سپینو زرو شګې ورته ډالۍ کوم. بیا په ډېره خوښۍ سره یو بل ته غېږ خلاصوو. زه د هغه تنده ماتوم او خپل زړه ته ځواک بښم. هغه زما ګډوډ حالت راغونډوي او غږ ته مې خوږوالی او پوستوالی بښي. زه هر سحر هغه ته د مینې سندره وایم او هغه مې په ډېره خوښۍ سره په غېږ کې نیسي. کله چې سمندري څپې ښکته او پورته کېږي او په سمندر کې مد و جزر راځي، نو زه ورته د ژوند او ارمان نه ډکه سندره وړاندې کوم او په څېره یې د بوسې لطیفه او نازکه نښه جوړوم. زه وېرېدلې او احساساتي یم،
خو هغه کلک او صبرناک دی. د هغه پراخه سینه کې زما غم ورکیږي. کله چې مدو جزر راشي موږ دواړه د یو بل دیدن کوو او چې بیرته لاړ شي نو زه د دعا لپاره لاسونه لپه کوم. کله چې سمندري ښاپیرۍ د لمر د وړانګو د نندارې لپاره د اوبو پر سر نڅیږي نو زه هم ورسره نڅا کوم. زه چې کوم مین ووینم چې له خپلې بېوسۍ او بېوزلۍ سر ټکوي نو زه یې ناکراري په قرار بدلوم. ډېر ځله مې لوی غرونه او غونډۍ ځورولي دي. په مسکا او مینه مې تخنولي دي. خو هغوی هیڅکله ماته خندلي نه دي. څو ځلې مې ډوبېدونکي خلک ژغورلي دي. په غېږ کې مې د اوبو سر ته رایستي دي. ساحل ته مې غورځولي. له هغه ځای نه چې سمندر ته غورځېدلي وو. د سمندر له تله مرغلره راوباسم او خپل محبوب ساحل ته یې په سوغات کې ورکوم. ځکه چې هغه زما بدرګه کوي. د شپې په درنه او توره چوپتیا کې چې ټوله نړۍ د خوب د ښاپیریو په جزیرو کې لوبې کوي زه کله سندرې وایم او کله اسویلي وباسم او ټوله شپه ویښه تېروم. ماته خوب کمزوري راکوي خو زه یې هیڅ پروا نه کوم ځکه زه د نه ورکېدونکې مینې ملګرتیا لرم او مینه له هر ښځینې ځواکمنه ده او لوړتیا ته یې هیڅ شی نشي رسېدی. سمه ده زه ستړیا حس کوم خو مرګ هیڅکله هم ماته نشي راتلی. انصاف یا نیاو. یوه شپه د پاچا په ماڼۍ کې ښکلې میلمستیا وه. په دې میلمستیا کې ناڅاپه یو سړي د پاچا په وړاندې زارۍ پیل کړې. د ټولو میلمنو پام ور واوښت. د هغه یوه سترګه وتلې وه او له ټپ ځینې وینې بهېدې. پاچا ترې وپوښتل پر تا څه ټکه راپرېوتې ده؟ هغه ځواب ورکړ صاحبه زه یو مسلکي غل یم. تېره شپه د سپوږمۍ تر راختلو وړاندې د خان د دوکان د لوټلو لپاره لاړم خو په غلطۍ سره د جولا په کور ور واوښتم. خو کله مې چې له کړکۍ نه ټوپ کاوه د جولا له کارګاه سره مې ټکر وکړ او سترګه مې ووته. علي جنابه زه په دې اړه ستاسو ځینې د انصاف غوښتونکی یم. کله چې پاچا دا ټوله کیسه واورېده نو جولا یې راوغوښته او پرېکړه یې وکړه چې د جولا سترګه دې راوایستله شي. خو جولا وویل پاچا صاحب ستاسو دا پرېکړه خو سمه ده خو زه جولا سړی یم. کله چې ټوکر اوبم نو دواړو سترګو ته اړتیا پیدا کوم تر څو د ټوکر دواړه پلوه په سمه توګه اندازه کړی شم. هو زما یو ګاونډی موچي دی چې د هغه دواړه سترګې روغې دي او د هغه کار هم داسې دی چې د یوې سترګې په مرسته یې هم کولی شي نو د هغه سترګه وباسئ. پاچا چې دا هر څه واورېدل نو موچي یې راوغوښته او سترګه یې ترې وویسته او دغه راز یې د انصاف غوښتنه پر ځای کړه.